سلامونه نیکې هیلې سردار یوسفزی یم د پاک افغان ټي وي په شیشه باندې تاسو ګورئ. دا اوسه په تحصیل رزړ ضلع صوابۍ ګلانده کلي په شګۍ محله کې ناست یم. دلته کې یو تنظیم جوړ شوی دی، ماته پته ولګېده، څو خوشحاله شوم. دغه تنظیم چې کوم دی نو چې څومره د فورس د اف سي خصوصا ریټایرډ ملګري دي نو هغوی جوړ کړی د مختلف عهدو نه چې کوم ریټایرډ شوي دي د هغوی د خیر ښېګړې د هغوی د منډې ترړې یو تنظیم دی او هغه د دې وخت کې د هغوی د ضلعو په سطحه د تحصیل په سطحه باندې هغوی تنظیم سازي هم روانه ده. ورسره هغوی کارونه هم کوي او دلته کې تاسو وینئ د پاک افغان ټي وي په دې شیشه باندې دغه تنظیم مشران وینئ. په دې کې د ضلعې چې کوم مشر دی کیپټن ریټایرډ رحیمداد صاحب ما سره دی، د تحصیل رزړ چیرمن حاجي فیصل باري صاحب ما سره دی. د دې نه علاوه نور یو شمېر ملګري دي دلته کې موجود دي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه سردار یوسفزی صاحب چې تاسو نن زموږ د دې تنظیم د میټینګ دپاره راغلئ. نو الله دې ستاسو قدر وکړي. زه به د ټایم د شاټ کېدو د وجې نه ووایم چې زموږ ډېر د دې تنظیم چې کوم دی نو صرف او صرف دا دی چې څومره کونډې او یتیمانان دي د هغوی دپاره په پنشن کې هغوی ته څه مسلې دي او څومره هلې ځلې دي موږ هغه کوو او نور هم چې د تنظیم په متعلق څومره خبرې دي چې زموږ خلکو ته څوم ضروریات دي. زموږ اکثر به شهیدانو اکثر به چې کوم دی زموږ داسې خلک وو چې د هغې کونډو ته د هغې رونډو ته بیا چې کوم دی نو په پنشن کې مسلې وي، د هغې ته به نورې مسلې وي، ستونزې به ډېرې وي. نو الحمدلله زموږ د دې تنظیم مطلب دا اوس تقریبا 4 میاشتې وشوي او شکر الحمدلله زموږ تنظیم ډېر مخ په بر روان دی او کم از کم د دې تعداد چې کوم دی نو موږ ریټایرډ څومره چې کسان یو د دې 500 ته چې کوم دی نو الحمدلله په دې لږ ټایم کې د دې دا تعداد ورسېدو او زموږ د تنظیم د دې سټارټ سره الحمدلله زموږ چې کوم رجسټریشن دی هغه په پروسس کې دی، 15-20 دن کې به وشي او زه د الله تعالی ډېر زیات شکرګزار یم او د دې خپل ټیم ډېر شکرګزار یم چې دې کې اوس هم موږ چې کوم دی د 1200 کونډو او رونډو یتیمانانو داسې کسانو خدمت وکړو چې د هغې کې د 2 کالو نه چې کوم دی نو د دې کیسز په پروسس کې وو خو کېدل نه. نو زه د خپل کلیریکل سټاف ډېر زیات شکرګزار یم چې هغوی موږ سره په دې تنظیم کې شامل دي، هغه هم ریټایرډ دي زموږ غونته خو هغوی موږ سره هلې ځلې کوي، منډې ترړې را سره وایي. نو دا زموږ د دې تنظیم یو ښکلا ده او یو دغه دی چې موږ خپله کونډه رونډه زموږ په کور کې ناست دی او د هغې کاغذونه د هغې منډې ترړې موږ فی سبیل الله د الله د رضا لپاره وو، پیسې موږ خپلې لګوو، منډې موږ خپلې وو او خپله کونډه او خپله چې څومره زموږ د شهیدانو کونډې دي نو هغوی د کوره بار نوځي او کور په دننه انشاءالله هغوی ته پنشن میلاویږي. نو موږ د ټولو ادارو چې کوم دی شکرګزار یو، پاسبان ریټایرډ ویلفیر تنظیم چې دا د دې د آفس اوس الحمدلله موږ کولاو کړی په صوابۍ کې مانیري سینجي ته بالکل مخامخ او دې کې چې موږ سره ټول ورکران دي نو الحمدلله هغوی د خپله جیب نه چې کوم دی نو او د خپلو پیسو نه ټولې منډې ترړې دي تنظیم د دې کونډو رونډو دپاره وایي او الحمدلله زموږ نیکسټ چې کوم دی نو دا پروګرام دی چې زموږ یتیمانان چې څومره دي زموږ شهیدانو او زموږ د وفات شوي خلکو نو انشاءالله د هغوی د بچو دپاره چې څومره موږ سره فیسیلیټیز راځي نو موږ به انشاءالله د هغوی په تعلیم باندې هم توجه ورکوو، د هغوی د سکول د هغوی د یونیفارم د هغوی د هر یو شي به تپوس کوو. نو ډېره مننه سردار یوسفزی صاحب چې تاسو دپاره تاسو راغلی او ستاسو ټي وي او ستاسو زه ډېر شکرګزار یم او الحمدلله دې سره به زموږ تنظیم ښکلا نور هم چې کوم دی دوباله شي. نو ډېره مننه، تھینکس، شکریه. چې د خلکو نیکخواهي لري په زړه کې مبارک شه، بادشاهي لري په زړه کې. ګرانو کتونکو او اورېدونکو د کیپټن ریټایرډ رحیمداد صاحب خبرې تاسو واورېدې د تنظیم په حوالې سره د دې مقاصد د دې کار او زیار ضرورت د دې خبرې دی که چېرې موږ وګورو د اف سي دغه ځوانان دغه افسران د دې وطن په حفاظت کې د دې خوله او د دې وینې بهیږي او د هغې نه پس د ریټایرډمنټ د ژوند چې دی تېري او په هغې کې د دومره زیات مصروفیاتو کې هم یو احساس دی دا چې بیا هم د دې معاشرې او د دې د بال بچو د هغې د خیر ښېګړو دپاره څه ناڅه خامخا وکړی شي. زموږ او ستاسو فرض دا جوړېږي چې د داسې قسم سوچ چې څومره هم ډاډګیرنه کولی شو چې هغه وکړو. د سوشل میډیا ټیمونه دي یا نور کم میډیا سره تاسو کار کوئ، تاسو ته پکار دي چې داسې قسم
مخلص او سوچه د وطن محافظانو د دې کورجو کې او د دې چې څومره کړاوونه دي دې ته ځان حاضر کړي او هغه د خپل فورمونو نه دغه پیغام ورسوي. سردار یوسفزی، پاک افغان ټي وي.